سفراتلو سردا زور جهان سوزوان رسولم سپرو ساراو کراشن سوله گلان رسولم سفراتلو سردا زور جهان سوزوان د قدر وړ اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت خپرونو ته په همدې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او په ژوندانه کې پوره ګټه ځینې حاصله کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې. په مخ خپرونه کې موږ وغږېدلو چې د اړتیا په وخت کې به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ګواښ او رټلو څخه هم کار اخیسته. یو ځل حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه یو کس ته د هغه د مور په اړه پیغور ورکړ چې ستا مور داسې وه داسې وه داسې وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دا آواز واورېده نو په سخته لهجه کې ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل یا اباذر اعیرته بامه إنك امرأ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تا دغه کس ته د مور پیغور ورکړی دی؟ ای ابوذره په تا کې اوس هم جاهلیت شتون لري. یعنې څوک چې چاته د مور پیغور ورکوي هغه جاهل وي. نو ای اباذره په تا کې اوس هم جاهلیت شتون لري. دا ستا ورور دی چې الله یې ته مالک ګرځولی. د چا ورور چې د ده تر لاس لاندې وي نو هغه ته پکار ده چې د خپلې ډوډۍ او خوراک څخه ده ته خوراک ورکړي. څه چې اغوندي ده ته هم د اغوستو لپاره هماغه ورکړي. په ده باندې داسې کار مه باروئ چې توان یې نه لري او که فرضاً داسې بار پرې واچوئ نو تاسو د هغه سره مرسته وکړئ. ګورئ قدرمنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اړتیا په وخت کې د ګواښ او رټلو څخه هم کار اخیستی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره ولیدله چې هغه ته په مور باندې پیغور ورکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره سخته لهجه کې حضرت اباذر ته ویلې انک امرأ فیک جاهلیه. ای ابوذره په تا کې اوس هم جاهلیت شتون لري. نو اړتیا په وخت کې به موږ او تاسو هم د ګواښ او د رټلو نه کار اخلو، خو تل نه. یو ځل ځینې بیبیانو د ډوډۍ او نفقې په لړ کې ناوړه چلند غوره کړ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبیانو د ډوډۍ او نفقې په لړ کې ناوړه چلند غوره کړ چې دا موږ ته نه رارسیږي، دا کمه ده او دا څنګه ده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی د اصلاح لپاره نږدې یو میاشت د هغوی څخه خپلې اړیکې پرې کړې. چې کله په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته واک ورکړ که په دغه حالت کې تاسو غواړئ چې زما سره ژوند وکړئ او په نکاح کې پاتې کېدل غواړئ نو سمه ده، که نو ښه به دا وي چې تاسې ولاړې شئ. دا مهال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 بیبیانې وې او ټولو په خوښه سره د هغه سره په نکاح کې پاتې کېدل خوښ کړل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم که له یوې خوا د ښځې د روزنې او اصلاح لپاره د هغوی د وهلو اجازه کړې ده، نو له بلې خوا یې دا هم ویلي که ښځه په ګواښ او رټلو سمه نه شي نو د هغوی څخه د خپل د خوب ځایونه او بستره جدا کړي. که په دې هم سمه نه شوه نو بیا خو طلاق شته. تاسو ګورئ د اړتیا وخت و، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ګواښ څخه کار اخیستی دی. نن ورځ هم ګرانې خورې، که ستا خاوند هغه نفقه چې شتمنې کورنۍ ځان ته راوړي نشي راوړی، د هغې په کمې باندې ګزاره وکړه. د ډوډۍ او نفقې په اړه کې خپل خاوند سره ستغې خبرې مه کوه. په خپل کورنۍ کې مشکلات مه جوړوه. د الله رب العزت په ورکړه او د الله رب العزت په پرېکړه باندې راضي اوسه. د لږو به لږه پوښتنه وي او د ډیرو به ډیره پوښتنه وي. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې دي. که موږ په خپل ژوند کې دغه عملي کړو، یقین وکړئ چې بیا به په خپل ټول ژوند کې موږ او تاسو کوم مشکل ونه لرو. خو موږ هره پریکړه چې په خپله باندې وکړه هغه زموږ پریکړه ده، که دین سره تړاو درلود یا نه درلود، که د رسول الله ویناو سره موافقه وه او که نه وه، بس زموږ خپله پریکړه ده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اړتیا په وخت کې د ګواښ او د رټلو څخه هم کار اخیستی دی. همدارنګه حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه، هلال بن امیه رضی الله تعالی عنه، مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنه پرته له څه شرعي عذر څخه د تبوک د غذا څخه پاتې شول. دوی هلته د تبوک په غذا کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ګډون ونه کړ. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم غبرګون وښود هغه د اسلامي تاریخ مهمه پیښه او د اصلاح کوونکو او روزونکو لپاره عملي بیلګه ده. دا پیښه د حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه په ژبه واورئ او غور وکړئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصلاح او روزنې لپاره ځینې وختونه څومره سخت غبرګون ښوده. ډېر لوی طولاني حدیث ده چې امام بخاري رحمه الله هغه په خپل کتاب کې رانقل کړی. حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي د تبوک د غذا د چمتووالي او تیاری پر مهال چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مسلمانانو څخه په جنګ کې د ګډون غوښتنه وکړه، نو ما هم په زړه کې اراده وکړه چې د تللو لپاره به چمتووالی او تیاری نیسم. خو بیا مې لټي کوله او ویل به مې چې د تلو وخت راشي نو تیاری به وکړم. په همدې توګه خبره ځنډېدله تر دې چې د لښکر د تللو وخت راغی او زه تیار نه وم. بیا مې هم په زړه کې ویل چې پرېږده چې لښکر لاړ شي، بیا به 2 ورځې وروسته په لاره کې دوی سره یو ځای شم. خو بیا به هم همغه لټي خنډ ګرځېده. تر دې چې وخت تیر شو، هغه وخت چې زه په مدینه کې وم، نو زما زړه په دې ډېر ځورېده چې زه د کومو خلکو سره وروسته پاتې یم. یا خو هغوی منافقین دي او یا کمزوري او مجبوره، کوم چې الله رب العزت معذور ګرځولی دي. زه پاتې شوم، مراره بن ربیع هم پاتې شه او همدارنګه هلال بن امیه هم پاتې شه. ټول لاړل غذا ته، خو زه چې په مدینه کې پاتې وم دې خبرې ډېر ځورولم چې آیا زه کومو خلکو سره یم چې په مدینه کې پاتې. مدینه کې خو یا هغه منافقین پاتې دي یا کمزوري او مجبوره خلک چې الله معذور ګرځولی دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تبوک څخه راستون شه، نو د تل په څیر لومړی جومات ته لاړه او 2 رکعته لمونځ یې وکړه. بیا د خلکو سره د لیدنې او ملاقات لپاره کښېناست. منافقین راتلل، د قسمونو او سوګندونو سره یې خپلې اوږدې پلمې او عذرونه وړاندې کول. د دې ټولو منافقینو شمیر 80 کسه و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو هر یو عذر او پلمه واورېدله. د هغوی ظاهري عذرونه یې ومنل او د هغوی باطن یې الله رب العزت ته پرېښود او ویې فرمیل الله تعالی دې تاسو وبخي. بیا نو زما وار راغی، زه ور وړاندې شوم او سلام مې وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په کتو کې مسکی شو او ویې فرمیلې راغلې کوم شي منع کړی چې ته غذا ته لا نړې؟
ما عرض وکړه په الله قسم که چیرې زه د دنیا د اهل څخه د کوم یوه سره مخامخ کېدلم نو ضرور یوه نه یوه پلمه به مې وړاندې کوله او د هغه د راضي کولو هڅه به مې کوله. خبرې او پلمې جوړول خو ما ته هم راځي، خو زه ستاسو په اړه دا یقین او باور لرم که چیرې د کم دروغجن عذر په وړاندې کولو تاسې راضي او قانع هم کړم نو الله رب العزت به حتما تاسو له ما څخه ناراضه کړي. البته که رښتیا ووایم تاسو خو به ناراضه شئ، خو زما هیله او امید دی چې الله رب العزت به ما ته د بښلو کومه لاره پیدا کړي. خبره دا ده چې زما سره کوم عذر نشته چې وړاندې کړم. زه د تللو لپاره په بشپړ توګه تیار او قادر وم. خو لا نړ د دې په ځواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل د هغه کس ده چې رښتیا یې ویلي، ښه اوس پاڅېږه او انتظار وکړه تر هغې پورې چې الله رب العزت ستا په اړه کومه پرېکړه وکړي. زه پاڅېدم او د خپلې قبیلې سره کښېناستم. هلته ټول زما پسې ټول شول او زه ډېر ملامته کړم چې تا ولې کومه عذر رسول الله ته وړاندې نه کړ. د دې خبرو په اورېدو زه دې ته چمتو شم چې بیا ولاړ شم او کومه پلمه او بهانه وړاندې کړم. خو کله چې راته معلومه شوه چې دوه نورو صحابه کرامو مراره بن ربیع او همدارنګه هلال بن امیه هم رسول الله ته رښتیا ویلي دي نو زه ډاډه شوم او په خپله خبره او رښتینولي ټینګ پاتې شوم. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حکم وکړه چې زموږ درې واړه کسانو سره به څوک خبرې نه کوي. هغه دواړه په کور کښېناستل، خو زه به له کوره وتلم، په جماعت سره به مې لمونځ کوه، بازار ته به تلم راتلم، خو چا به راسره خبرې نه کولې. جومات ته به چې د لمانځه لپاره تلم نو د تل په څیر به مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام کوه او انتظار به مې کوه چې د ځواب لپاره د هغه شونډې خوځېږي او که نه. په لمانځه کې به مې په پټه رسول الله ته کتل چې هغه ما ته څنګه ګوري، خو هلته به دا حال و چې کله به لما مونځ کوه هغه به زما لور ته کتل، خو چې کله به ما سلام وګرځوه نو هغه به زما څخه سترګې واړولې. یوه ورځ د ډیر خفګان په حال کې د خپل تربور او د وړوکوالي ملګري ابو قتاده ته ورغلم او د هغه د باغ په دیوال وختلم. سلام مې وکړه خو هغه راته ځواب رانه که. ما ورته ویلې ای ابو قتاده زه تا ته په الله قسم درکوم چې آیا زه د الله او د هغه د رسول سره مینه نه کوم. هغه غلی پاتې شو. ما بیا پوښتنه وکړه آیا زه د الله او د هغه د رسول سره مینه نه کوم. هغه غلی پاتې شه. ما بیا وپوښتل نو هغه بیا غلی شو. درې ځلې مې د قسم په ورکولو تر دې همدا پوښتنه وکړه نو هغه همدومره ویل چې الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهیږي. په دې خبره زما له سترګو څخه اوښکې روانې شوې او له دیوال څخه راښکته شوم. په همغه ورځو کې یو ځل له بازار څخه تېرېدم. حضرت کعب وایي چې د شام د اوسېدونکو څخه له یو کس سره مخ شوم چې هغه د غسان د پاچا یو لیک راکه. ما لیک پرانسته او ومې لسته نو په هغه کې لیکلي وه ما اورېدلي چې ستا صاحب یعنی پیغمبر پر تا ډېر ظلم کړی دی. ته کوم سپک او ذلیله شخص نه یې او نه د دې وړ یې چې هسې ضایع شي. زما لور ته راشه، زه به د ډېر درناوی او احترام وکړم. له ځان سره مې وویلې دا یوه بله بلا نازله شوه او هماغه وخت مې هغه لیک اور ته واچوه او ومې سوځوه. 40 ورځې په همدا حال کې تېرې شوې وې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد حکم راوړ چې له خپلې مېرمنې څخه هم جلا شه. ما وپوښتل آیا طلاق ورکړم؟ ځواب یې راکړه نه، یوازې بېل شه. ځکه نو ما خپله مېرمنې ته ځواب ورکړه چې ته د خپل پلار کره ولاړه شه او په تمه اوسه چې تر څو الله تعالی په دې هکله پرېکړه وکړي. په 50مه ورځ د سهار د لمانځه څخه وروسته زه د خپل کور د چت له پاسه د خپل ځان څخه بېزاره ناست وم چې کوم کس غږ وکړه او ویې ویل کعب بن مالکه مبارک دې شه. د دې خبرې په اورېدو زه په سجده پرېوتم او پوه شوم چې زما د بښنې حکم شوی. کتل مې چې خلک ډلې ډلې راتلل او ما ته یې مبارکي راکوله چې دعا دې قبوله شوه. زه پاڅېدم او نیغ نبوي جومات ته ولاړم. ومې لیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څېره له خوښۍ څخه ځلیږي. ما سلام واچوه نو ومې فرمیل تا ته دې مبارک وي، دا ورځ ستا په ژوند کې تر ټولو غوره ورځ ده. ما پوښتنه وکړه دا بښنه د الله تعالی له لورې ده که د رسول الله له لورې؟ رسول الله وفرمیل دا د الله له لورې.
ما عرض وکړ یا رسول الله آیا زما په توبه کې دا هم شامله ده چې زه خپل ټول مال د الله په لار کې صدقه کړم؟ رسول الله وفرمیل څه برخه پرېږده چې دا ستا لپاره غوره ده او نور صدقه کړه. ما د دې وینا سره سم خپله د خیبر برخه وساتله او نوره ټوله مې صدقه کړه. بیا ما د الله تعالی سره ژمنه وکړه چې د کمې رښتینولي او رښتیا ویلو په بدل کې هغه ماته بښنه وکړه، په هغې به ټول عمر ټینګ پاتې یم، ځکه نو تر اوسه پورې ما په قصد او ارادې سره کومه خبره د هغه د ژمنې خلاف نه ده کړې او د الله تعالی څخه مې هیله ده چې په راتلونکي کې مې هم وساتي. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته څنګه سخت غبرګون غوره کړی دی. نو د اړتیا په وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت غبرګون غوره کوه او هلته به ستغې خبرې هم کولې لکه کوم غبرګون چې کعب بن مالک، مراره بن ربیع او هلال بن امیه سره غوره کړی و. نور به واورو خو د یوې دمې نه تا چې ظهور وکړي تیارې د کفر ورکې سولې، تا چې ظهور وکړي تیارې د کفر ورکې سولې، جلوه د حسن دې روشان کړي جهان رسوله، سپیرو ساراو کی راشنا سوله ګلان رسوله، ستا پراتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسوله، سپیرو ساراو کی راشنا سوله ګلان رسوله. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې رسول الله به ستاینه او هڅونه هم کوله. څوک به چې په نیک کار ولیدل د هغه به ستاینه کوله او هغه به لا هم نیکو کارونو ته هڅوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د اصلاح او رغونې، د رضایلو او بدیو له منځه وړلو او د مختلفو رغنیزو وړتیاوو او استعدادونو د ودې او پرمختګ لپاره که له یوې خوا د حمیده او نیکو اوصافو د غوره کولو او له رضایلو او بدیو څخه د ډډې کولو هڅونه او تلقین کوه، نو له بلې خوا به یې په نیکو او ښو کارونو د صحابه کرامو قدرداني او هڅونه هم کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته ډاډ او تحسین هم ورکوه، د کم له کبله به چې هغوی ته په ښو کارونو کې ثبات او استقامت اور په برخه کېده او په حقه لارې کې مخته په راتلونکي ترخو کې به هم خوږوالی احساسېده. د ستونزو او ازمایښتونو په وخت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه او د هغه په کورنۍ تېرېده چې هغوی یې د کفارو د زورونې، شکنجې او د ستونزمن حالت کې لیدل، نو د هغوی د ډاډګیرنې او حوصلې لوړولو لپاره به یې فرمایل اصبروا آل یاسر موعدکم الجنه، صبر وکړئ ای د یاسر کورنۍ ستاسو لپاره د جنت زیری دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زیری به د یاسر د کورنۍ د ټپونو لپاره مرهم ثابت شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې څخه د خپل ځان په اړه د خیر د دې د الفاظو په اورېدلو به یقینا د کفارو لخوا په زورولو او ربړولو کې یو ځانګړی خوند محسوس کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغوی ته دا خبره وکړه چې اصبروا آل یاسر موعدکم الجنه، صبر وکړئ ای د یاسر کورنۍ ستاسو لپاره د جنت زیری دی، نو د رسول الله دې زیری به د هغو کورنیو لپاره مرهم ثابت شو. او چې کله به دا خبره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خولې نه واورېدله، نو هغوی به د کفارو په تعذیب او په تکلیف کې هر اصلاً تعذیب نه احساسوه، ځکه هغه ته رسول الله زیری ورکړی. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو یا معلمینو که په خپل شاګردانو کې په خپل اولادونو کې کومه نیک کار وینئ، نو د هغو ستاینه وکړئ او هغه نور هم وهڅوئ نیک کار ته. او که چیرته زموږ په ټولنه کې څوک په مصیبت کې وینو، څوک په درد او په غم کې وینو، باید چې موږ هغوی ته ډاډګیرنه ورکړو تر څو دا زموږ ډاډګیرنه د هغه لپاره مرهم ثابت شي، دا نه چې هغه په تکلیف کې موږ داسې خبرې د خپلې خولې نه وباسو چې د هغو تکلیف او غم لا پسې زیات کړو. نن ورځ زموږ په افغانستان کې په هر کور کې غم دی، په هر کور کې درد دی، د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو لخوا زورول کیږي، نیول کیږي، بندي کیږي.
نو باید چې د دې کورنیو ته موږ د خپل خولې نه زیری ورکړو، هغسې خبرې ورته وکړو چې زموږ په خبرو باندې د دوی ډاډګیرنه لا زیاته شي، او هغوی ته د صبر او د استقامت خبرې وکړو او د الله رب العزت د اجر او د ثواب خبرې ورته وکړو چې په دې کې به الله تاسو ته بدله درکوي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه ده چې لکه کله به چې د یاسر کورنۍ ولیدله چې کفار یې وهي، ډبوي یې، زوروي یې، نو رسول الله به ورته ویلې اصبروا اهل یاسر موعدکم الجنه، د یاسر کورنۍ تاسو صبر وکړئ، ستاسو لپاره د جنت زیری دی، الله به جنت درکوي. هغه پاکه بیبي مشرکینو واخیستله، یوه پښه یې د اس په یوه لکۍ کې وتړله او بله یې د اس په بلې لکۍ کې په منځ یې نیمه کړه، خو هغو صبر وکړه، الله جنت ورکړ. نو نن هم د الله په پرېکړه باندې راضي اوسئ، دا د الله امتحانات دي چې نن ورځ کفار مشرکین په موږ باندې ظلم کوي، تیری کوي، صبر وکړئ او د الله رب العزت نه د جنت غوښتنه وکړئ. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی چې په ورغو یې نښې او ټناکې وي. رسول الله ترې پوښتنه وکړه چې ستا لاسونه ولې ټناکې شوي دي؟ هغه ورته ویلې ای د الله رسوله، د حلال رزق او روزي ګټلو له امله زما لاسونه ټناکې شوي چې تل لپاره کار کوم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرې مینې څخه د هغه لاسونه ښکل کړل. تاسو غور وکړئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل څخه به د هغه زړه څومره خوښ شوی وي او حوصله به یې څومره لوړه شوې وي. نو اوس هم که موږ او تاسو څوک وینو چې په لاسونو کې تڼاکې دي، د حلال رزق د ګټلو لپاره تل دا زیار باسي، نو هغوی ته باید موږ او تاسو ډاډګیرنه ورکړو چې الله رب العزت به په دې کارونو تا ته اجر درکوي. کومه حلال رزق چې تا ته درکوي، کم په دې باندې اکتفا وکړه د هغه ډیر حرام نه چې هغه د الله غضب دی. د تبوک غزا چې په کومو سختو حالاتو کې پیښه شوه، تاسو د هغې اندازه او اټکل پخپله کولی شئ. په هغه وخت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو څخه د انفاق او ایثار او قرباني غوښتنه وکړه چې تاسو د الله په لاره کې خپل مالونه مصرف کړئ، نو حضرت عثمان غني رضی الله عنه 900 اوښان، 100 اسونه او 1000 دیناره وړاندې کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دینار پورته اچول او فرمایلی چې له دې وروسته به عثمان ته کومه ګناه زیان نه رسوي. نو د الله په لاره کې چې موږ نه غوښتنه کیږي د خپل مال د خپل وس مطابق هغه تاسو مصرف کړئ چې هغه تاسو دپاره ذخیره د آخرت جوړه شي. دا نه چې په فحشا او په منکراتو کې ښه تیار یو چې د خپل مال ډیر مصرف کړو، خو د الله په لاره کې چې کومه غوښتنه موږ نه کیږي هلته بیا هېڅ ته تیار نه یو. نن ورځ تاسې ونئ په ودونو کې چې یو ډم راځي هلته هغه ته 50,000 او 60,000 ورکول کیږي، او که د یو جماعت لپاره د دې نه غوښتنه وشي، د یو مدرسې لپاره د دې نه غوښتنه وشي، بیا په جوبونه لټوي چې کوم ځای کې یو زوړ لسګون پیدا کړي چې هغه د جماعت یا مدرسه کې ورکړي. الله به تا نه پوښتنه نه کوي؟ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا لپاره د انفاق او د خرڅ کولو غوښتنه وکړه، دغه مهال تر ټولو ډیره قرباني هغه خواریکښ او غریب انصاري وکړه چا چې ټوله ورځ په اوبو راښکلو 4 سیره اوربشې ګټلې وي. ټوله ورځ به یې اوبه رایستلې، هغه ته خلکو اوربشې ورکولې، هغه 4 منه اوربشې ګټلې وي، 2 منه یې خپلې کورنۍ ته پرېښودې او 2 منه یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته وړاندې کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د دې قرباني د جذبې د درناوي او قدرداني او د هغه د حوصلې اوچتولو لپاره وفرمایل دا اوربشې د قیمتي مالونو په انبار او ذخیره باندې وشیندئ. نو هغه نیک کار وکړه، رسول الله د هغه ستاینه وکړه، رسول الله د هغه هڅونه وکړه. حضرت عثمان غني چې کله نیک کار وکړه، رسول الله یې ستاینه وکړه چې حضرت عثمان ته به بیا کله کومه ګناه ضرر نه رسوي. د بل غریب انصاري چې 2 منه اوربشې راوړې وړاندې کړې، رسول الله یې ستاینه او هڅونه وکړه چې دا اوربشې واخلئ په ټولو قیمتي مالونو باندې وشیندئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې وې چې خلک به لا هم نیکو کارونو ته هڅول او هغوی ته به ثبات او استقامت په نورو کارونو کې لا هم ورکول.
نو راشئ چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې په خپل ژوند کې اختیار کړو. انشاء الله چې کامیابي د دنیا او د آخرت به زموږ په برخه وي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. معصوم نجونو ته د حق د ژوندانه وبخشي، معصوم نجونو ته د حق د ژوندانه وبخشي، معصوم نجونو ته د حق د ژوندانه وبخشي، معصوم نجونو ته د حق د ژوندانه وبخشي. د بادارې پر منصب کښېناسته مریان رسولم، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله، ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسولم، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسولم. ستا په حضور کې عرض کوم د زمانې د فساد، ستا په حضور کې عرض کوم د زمانې د فساد، ستا په حضور کې عرض کوم د زمانې د فساد، ستا په حضور کې عرض کوم د زمانې د فساد. تر مور پلار پر موږ باندې مهربان رسولم، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله، ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسولم، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله، ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسولم، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله، ستا په راتلو سره دا زوړ جهان سوزوان رسوله، سپیرو ساراو کې راشنه سوله ګلان رسوله.